وګوره دا خو هغه دغه دی زه ظاهر الله بابوجي او د ډسټرکټ مردان سره مې تعلق دی تقریبا د 2000 نه د ډبینګ د فیلډ سره وابسته یم د ډبینګ دا چې څومره پلانینګ او څومره اوازونه څونه د دې سکرپټ وي د دې ایډیټینګ دی دا ون مین شو دا ټوټلی زه کوم او څونه کرکټري زموږ یو البم دی ګوړه کې 50 پای کې یو کلیپ دی هغې کې ما تقریبا څه د 48 کسانو کرکټر مختلف اوازونه وښکي زه خو به ډاکټره تا ته دا رنګې خیرې کړم ما باندې دې ورانه کړه په تا باندې دې ورانه شي او یو هفته کې 20 ځله تا خېټه زما اوس پړده نو کله کینچي او کله تولیه پاتې له تا نه شي او بس که ډاکټره نور مې دا زخمونه مه ګنډه یو زپ پکې ولګوه تا ته به م اسانه شي او ما ته به م اسانه شي جی دا د حد نه سیوا ګران کار دی زه په شوي کار باندې کار کوم لکه اوس د خرش پرش دا خاکه ده دا 14-15 ورځو کې یو خاکه تیاریږي نو په دې کې بیا داسې کاري چې لکه اوس زه یو خاکه خوښه کړمه چې یاره زه دا خبرې پې کول غواړم نو دې سکرپټ هم هغه ټایم سره نه جوړېږي دا چې کوم وخت کې پې ته کار کوې د دې سکرپټ هغه ټایم جوړېږي نو بیا دې کې زه ګورم لکه اوس خرش پرش دی نو د هغه لکه اوس میم سره شونډې بندېږي نو زه سوچ وکړم چې یاره دا لپسینګ چې کوم دی اوس زه یو جمله داسې استعمال کړم چې هغې کې زه میم راولم چې دا لپسینګ زما میچ صحیح راشي که نه جرلنډونه اسوي خرش پرشي ماشومان ورسره ناستي نو جرلنډو خرش پرش ته وایي وایي خرش پرش دا واړه وایي چې مونږ ته کیسه وکړه وایي اوده شی شپه ده ولې زه ستاسو نیمه څه وایي خرش پرش دا واړه وایي چې مونږ ته کیسه وکړه داسې زمونږ ډېر البمې دي اوس دې وخت کې چونکې ما ته خو ذهن کې به څه یاد وي څه به نه وي لکه ګوړه کې 50 دربار دی جړاګانو اوس یې خوند وکړه اوس ورته خانده بل چې کوم زموږ سوپر هټ البم و خرش پرش دوړه دباو اوس شلم البم زموږ په دې نیو ایر باندې راځي خټه او ګټه د نوي البم لګی څه تاسو سره شریک کوم هغه څه داسې دی چې بابوجي په یو پارک کې ناست دی پیسټري خوري د هغې د پاسه کوچي نو یو مچ راځي دی ډېر زیات تنګوي چې ډېر زیات یې تنګ کي دی ورسه کله جوټې کراټې کله یو څه کله بل څه نو چې ډېر یې تنګ کي نو دغه مچ ته وایي وای مچه چې دونه په کوچو مینې ځان له میخه واله نو داسې تقریبا بابوجي شو خرش پرش شو جرلنډو شو نانا شو دا یو څو کرکټر داسې دي څنګه چې تاسو ته وختي مه ووایي چې دا زمونږ البم کې نه نو زمونږ البم څوک نه خوښوي نه ګوري هر کال کې به زمونږ یو البم راته نو دې دوران کې چې کوم دی نو د سی ډي چونکې ختمه شوه نو هغه دور بیا داسې شو چې بیا د سوشل میډیا دور دی نن سبا نو اوس دا خټ او ګټم زمونږ په خپل چینل باندې را روان دی بابوجي پروډکشن باندې د یوټیوب نو دغه نه به هم مینوال خوندونه علي څو کاله پسې دا البم دا تقریبا 7 کاله پسې دا البم توره کې شرنګ رباب کې ټنګ افغان کې ننګ چې نه وي داسې تلوار داسې رباب داسې افغان نه منم